که سړي ته یو مشکل پیښ شي او د دغه مشکل حل یې برای راست له الله څخه غوښتی، یعنې ناجوړي پیښه سوه، نو د ناجوړۍ دفع خو نو حقیقتا الله کوي، الله یې لرې کوي. مسکنت پیښ شي، داسې افتونه پیښ شوه لکه دا اوس چې ګورئ دا بې وخته بې موسمه بارانونه یا نور داسې مشکلات. انسان عاجزه ده، د انسان په زندگی کې ډېر مشکلات راځي. نو بیا به دی صلات حاجت وکړي، لمونځ به وکړي، اودس به وکړي په ښه صحیح انداز باندې، اودس وکړي په اخلاص. بیا به له هغه وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي. بیا به له هغه لمانځه وروسته الله جل جلاله ته هغه خپل مشکل وړاندې کړي چې یا الله زه مریض یم، که چیرې زما په حق کې دا زما د بدن جوړوالی د دې ناجوړۍ لرې کېدل زما د پاره خیر وي، یا الله دا ناجوړي له ما لرې کړه. نو که چیرې په لمانځه کې په اوداسه کې بیا په لمانځه کې مکمل اخلاص راسي، بیا دا ناجوړي ضرور لرې کېږي. یا مسکنت وي، داسې مسکنت چې قابل برداشت نه وي، داسې مسکنت چې د هغه له وجې د سړي دین ته، عزت ته، ابرو ته ضرر رسېږي، نو سړی 2 رکعته لمونځ وکړي، دا مشکل پر الله باندې عرض کړي چې یا الله زما د دغه مشکل حل ته وکړه، دا ته راته اسانه کړه. یا داسې افتونه وي لکه دا اوس یې ګوري، په اخلاص سره سړی الله ته لمونځ وکړي چې یا الله که دا زموږ د دنیا او د آخرت دپاره ضرر وي، ستا خو په وس پرته تېره څخه لرې که دا مشکل. حتی کتابونه داسې هم وایي کله کله د یو چا داسې یو مشکل وي چې هغه په بل چا سره حل کېږي. فرض یې که روپۍ یې په کار وي، نو یو غني سړي ته وایي چې ته مثلا یا 10,000 یا 20,000 یا 40 یا 50,000 روپۍ قرض راکړه، د دغه دپاره دې هم لمونځ وکړي، اودس دې وکړي په اخلاص، بیا دې لمونځ وکړي، بیا دې پر الله خبر عرض کړي چې یا الله که زما دپاره د دغه مشکل چې ما ته پیښ ده د هغه د دفع دپاره دغه روپۍ خیر وي، دا پلاني ته زه وایم د پلاني زړه ته واړه چې رایې کړي. دا چې له بنده څخه سړی یو مشکل خلاصېدل غواړي، مسله به پر الله عرضوي. یو سړي کو زده کوله یو خاص ځای، د ده داسې خیال و چې دغه ځای کې ما دپاره کو زده کول زما د دنیا او د آخرت دپاره ما ته خیر ښکارېږي. کار سره ګران و نه سره رسېدی، اودس دې وکړي، په اخلاص دې الله ته لمونځ وکړي 2 رکعته چې یا الله که دغه کار زما دپاره د دنیا او د آخرت زما د ابرو ساتلې دپاره خیر وي، یا الله ته د دا خلکو زړونه واړه دا کار سره ورسوي. نو دا ته وایي په کتابو کې صلات حاجت، یعنې د حاجت د خلاصېدلو دپاره لمونځ کول. اودس به سړی وکړي ښه په اخلاص سره، په ښه صحیح طریقه سره، په صحیح نیت سره. بیا به له هغه وروسته 2 رکعته لمونځ داسې وکړي چې لمانځه کې خشوع وي. لمانځه کې خشوع ما مخکې هم درته وویل چې هلته راځي چې د لمانځه په مطلب سړی پوه وي. یو مې د لمانځه مقصد درته بیان کوي مخکې، بلکې 2 وارم دا خبر مکرره کړه مخکې چې د لمانځه مقصد دا ده. خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې دا مسجد د الله کور ده. الله خو کور ته ضرورت نه لري، کور الله څه کوي؟ فقط دا یو دونه ځای د الله معلوم کړی ده چې که یو څوک د عذر دپاره راتی ما ته عذر وړاندې کاوه دغه ځای ته دې راسې زه عذر قبلوم. نو موږ چې دا لمانځه ته راځو مقصد یې دا ده موږ ته الله بهترین وجود را کړی ده، موږ ته الله جل جلاله په دې وجود کې په دې بدن کې بهترین طاقتونه را کړي دي. هغه بې قیمته طاقتونه دي، لکه سترګو کې د لیدلو طاقت، غوږو کې د اورېدلو طاقت. تاسې وینئ یو سړی چې په سترګو ړوند دی هغه څونه په تکلیف وي،
تاسې وینئ یو سړی چې په غوږو کوڼ یا هغه څونه په تکلیف وي، د هر سړي خوله شوري دی ورته اریان چې الله څه مې ویلي سودا په پښو یو سړی شلي څونه په تکلیف کې، یا الله چې پلاني ځای ته ورغلی وای د پلاني کره په وس یې نه یې پړ، لاسونه یې نه یي څونه په تکلیف یو بل څوک په خوله کې ډوډۍ که د چا خوټ سوار بي که نه نو خو نسته. دا ښکاره ښکاره چې موږ ورته ګورو، خوله ده، سترګې دي، غوږونه دي، لاسونه دي، پښې دي، هغه پټ طاقتونه چې الله زموږ په دې بدن کې یو ماشین پیدا کړی ده چې هغه د غذا و، د ډوډۍ و، د میوې و، د غوښې تحلیل کوي، له هغه زموږ بدن ته قوت راځي او هغه په ډېر اساني سره ستا په خېټه کې یو ماشین چالان ده، نه ته له غرارې په عذاب یې، نه غراره اروي، نه له دربي په عذاب، نه له کړپي په عذاب، بل ځای خو د پلمیټو کارخانې ته ورسي سړی په غوږو کې ګوتې ونیسي، سیاست را بدروغ ده. ستا په دې نس کې دننه په دې خېټه کې دننه یو ماشین ده، دا تحلیل کوي ته هم په پوهېږي چې څه شی مې ور واچول هغه بیا څه سو. دا الله پر موږ احسان کړی دی، عظیم احسان. دغه احسانات چې الله پر موږ کړي دي، د هر څه طاقتونه چې الله جل جلاله موږ ته راکړي دي، دا ټول دي امانت دي د الله. په یو وخت یې موږ ته سپارلي دي، بیا یې طریقه د استعمال هم راښولې ده چې دا سترګې به دا ډول استعمالوي، غوږونه به دا ډول استعمالوي، خوله به دا ډول استعمالوي، لاس، پښې، نس، پلان. ها نو که چیرې موږ عاجزه یو، د انسان فکر وتوان کمزوری ده، که چیرې دغه طاقتونه د الله د فرمودې خلاف مستعمل سوي وي نو دا نافرمانی ده. که خوله غلطه مستعمله وي، که سترګې غلطې مستعملې سوي، که غوږونه، نو سړی چې له کوره یا له دوکانه یا له بله ځای راریږي، دا پسې د زړه کې راتېره کې چې یا الله که غلطي سوې و زه ننواتی درځم ته ما معاف او یوازې ننواتې هم نه، له ما سره به ډېر خلک دا مسجد کې هر سړی به دی تصویر کوي چې زه مجرم یم، ننواتی راغلی یم، دا نور له ما سره د مرکې په شکل راغلي دي. دا خو د لمانځه مقصد سو. ډېر تفصیل هم له دې وجې نه کې وکئ چې مخکې دا خبره کې هم تفصیل کړی.